بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیا هم وینډوز 8 کلاس ته هر خلاص په دې هیله چې راته روغ جوړ او د صحت کلمو پرتن وي. په نننۍ ویډیو کې موږ د نوټیفیکیشن ایریا آیکنز باندې غږیږو. په دغه ساحې باندې بحث کوو. نو دا چې موږ په تیره ویډیو کې د ټاسکبار پراپرټیز برخه تر بحث لاندې ونیوله، نو په هغې کې دغه نوټیفیکیشن ایریا یا کسټمایز باندې به چې کله موږ کلیک وکړلو نو د عملا نوټیفیکیشن څخه د موږ داخلېدلو دغه موضوع موږ پرېښودله تر څو موږ یې په ننني کلاس کې تر بحث لاندې ونیسو. نو دغه لومړۍ طریقه شو. دوهمه طریقه دغه ده چې کنټرول پینل باندې ډبل کلیک کوو، له هغې وروسته نوټیفیکیشن ایریا او آیکنز دغه انتخابوم. نو اوس راځو دلته تاسو ګورئ چې دغه آیکن په نوټیفیکیشن ساحې کې هم ښکارېږي. نو دغه آیکنز شکلونه شول او دغه بیهیویرز کړنې شولې. نو دلته درې اپشنې دي. لومړی شو آیکن ان نوټیفیکیشن، که چېرته موږ دغه انتخاب کړو نو دلته به هم آیکن ښکارېږي او هم د دوی هغه خبر یا هغه د دوی نوټیفیکیشن موږ ته راځي. او دوهمه برخه چې د دوهم اپشن هایټ آیکن ان نوټیفیکیشن، نو که چېرته موږ دغه انتخاب کړو بیا به دغه آیکن به د دې ساحې نه څنګه شي ورک بشي، په دې ځای کې به ښکارېږي او نوټیفیکیشن به هم هایډ شي. او درېیمه چې دی درېیمې اونلی شو نوټیفیکیشنز، دا په دې معنی چې یوازې د موږ ته نوټیفیکیشن راځي خو آیکن دې په دې ځای کې وي، له دې ځایه دې ورک شي. درې خبرې وشوې. لومړۍ خبره دغه وه چې آیکن او نوټیفیکیشن دې دواړه په دې ځای کې ښکارېږي. دوهمه خبره یې دغه شوه چې نوټیفیکیشن او آیکن دې دواړه هایډ شي. او درېیمه خبره دغه شوله چې یوازې د موږ ته نوټیفیکیشن راځي خو آیکن په دې ځای کې موقعیت لري. نو دغه موږ کولی شو په ټولو کې دغه تغییر راولو. بعضې آیکن یې هایډ کړو او له بعضو موږ کولی شو یوازې نوټیفیکیشن راشي او بعضې موږ کولی شو چې شو آیکن نوټیفیکیشن واخلو. نو په دې ځای کې تاسو مختلف تغیرات راوستلی شئ او هغه سافټویرونه چې تاسو انسټال کړي وي د هغوی بعضې آیکنې هم په دې ځای کې ښکارېږي، لکه کمتاش سټوډیو ما انسټال کړی دی. په دې ځای کې لیکلي دي شو اونلی شو آیکن نوټیفیکیشن، دغه څخه انتخاب شوی دی. نو تاسو کولی شئ په دې ځای کې د خپلې خوښې تغیرات راولئ. ما اوس په دې ځای کې دغه تغیرات راوستل او اوکې کوم یې. نو په دې ځای کې تاسو اوس ولیدل چې هغه آیکن چې په دې کې لومړی ځل پرتې وي هغه اوس هایډ شولې، خو کله چې زه په دې بټن باندې کلیک وکړم نو په دې ځای کې هغه موږ ته ښکارېږي. بیا ځم کسټمایز برخې ته. کسټمایز په دې معنی چې ته غواړې په یو شي کې تغییر راولې، کسټمایز کې برابر یې کړې. نو اوس راځم بیا دلته دې ځای کې اوس تاسو تغیرات راوستل غواړئ چې هغه د بیا ډیفالټ حالت ته لاړ شي. نو تاسو په رسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز نه کلیک وکړئ. آیکن او بیهیویر به ټول عادي حالت ته لاړ شي څنګه چې پخوا وو همغه څیر شول. نو رسټور ډیفالټ آیکن بیهیویر دغه ده چې کوم تغیرات ته راوستل او ته یې غواړې چې هغه ډیفالټ کړي. ډیفالټ دا معنی تا کومو کې تغییر راوستلی دی، د تغییر نه پخوا چې په کوم شکل وو همغه حالت ته دې لاړ شي. نو ته بیا کولی شي په ډیفالټ باندې کلیک وکړې او پخواني حالت ته لاړ شي. اوس زه بیا راځم په دې کې یو څه تغیرات بیا راولم. دغه آیکن یې زه هایډ کوم. نو راځم د لاندې چیک ته زه چې اوس آیا د دغه چیک دنده څه ده. په دې ځای کې تاسو ولیدل رسټور ډیفالټ آیکن باندې چې کله ما کلیک وکړلو نو ټول تغیرات د پخوا په څیر شول. یعنې کومې تغیرات چې ما راوستلي وو هغه ټول د پخوا په څیر شول. پخوا چې کومې وظیفې یا کوم ډیفالټ حالت و همغه شکل ته لاړل. خو که چېرته زه په آلویز شو آل آیکنز ان نوټیفیکیشن آن ټاسکبار باندې کلیک وکړم دغه دندې به ټولې هایډ شي. د کوم سیټینګ چې ما کړی دا په خپل حالت پاتې شي خو دغه ټولې آیکنې به په دې ځای کې ښکارېږي. زه بیا خوښه لرم او که چېرته نه غواړم زه یوازې چیک لرې کوم، دغه زما د خوښې سیټینګ چې کوم کړی دی په دې کې تغییر نه راځي. یعنې زه چیک لګوم سیټینګ دغه بیهیویر چې ما کوم کړي وو دغه ټول په خپل حالت پاتې شول خو آیکن په دې کې ټولې ښکاره شولې. ما هایډ کړي دي خو په دې ځای کې ښکاره شوې، ولې دغه وظیفه دې دغه چیک وه. نو اوس که زه بیا چیک لرې کړم همغه خبره ده، کوم سیټینګ چې ما کړی و هغه په خپل حالت بیا پاتې شول. او که چېرته په رسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړم نو دغه سیټینګ کې چې ما کوم تغییر راوستلی دی دغه به ډیفالټ یا له د تغییر نه پخوا چې کوم شکل یې غوره کړی و همغه حالت ته به ځي. نو ته کولی شي هم له آلویز نه هم له دې چیک باکس نه ګټه واخلئ. د چیک باکس به یوه ښه خوبي دغه شي چې د ستا د خوښې سیټینګ به په خپل حالت پاتې کېږي مګر آیکنې به ټولې درته ښکارېږي، نوټیفیکیشن به هم درته راځي. او که چېرته ته چیک باکس نه چیک لرې کړې نو د ستا سیټینګ د پخوا په څېر بیا پاتې کېږي. راځو اوس زه دغه رسټور ډیفالټ انتخابوم تر څو بیا د ډیفالټ حالت ته لاړ شي. اوس راځم ټرن سیسټم آیکنز آن اور آف، دغه زه کلیک کوم. په دې ځای کې تاسو ګورئ ټولې د سیسټم آیکنز چې دي دغه ټول څنګه د بیهیویرز ټول آن دي ټول دلته ښکارېږي. نو ته کولی شي له
دې ځای له منځه یوسي افې کې چې بالکل په نوټیفیکیشن څخه یا په ټاسبار باندې ښکاره نه شي ټولې اف کا. نو اوس تاسو ولیدل په دې کې ټاسبار ټول خالي شولو او له هغې وروسته ته اوکې کولی شي نو بیا به په ټاسبار باندې هیڅ هم نه ښکارېږي. او که چېرته غواړې چې نه باید یو زما د خوښې آیکن دې ښکاره شي د سیسټم آیکن نو ته کولی شي اوس غواړې چې یوازې ساعت دې ښکاره شي نو ساعت راوله دلته نور آیکنې به له منځه تللې وي یعنې اف شوي به وي. او که چېرته غواړې چې نه باید ډیفالټ حالت ته لاړ شي نو ته په دې ځای کې بیا هم خوښه لرې ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز نو دغه کلیکه د پخوا په څېر به ټول بیا منظم راشي. نو دغه د نوټیفیکیشن څخه درس په همدې ځای پای ته رسوو. که بیا هم کوم ځای کې ستونزه وه له ما نه بیا پوښتنه کولی شئ ما سره اړیکه نیولی شئ. الله مو مل شه.